که ما ته دغه معلومات وي چې تاسو ټول مغه نن سبا یو موضوع روانه وه او بیا زه دغه د مایکونو سره لږ غوندې نابلده شوی یم خدای دې وکړي چې په خپلو دوه دریو خبرو کې عمران ته دغه پابیل ته دغه کلو کې په ملکڼ کې په ګرده پښتونخوا کې دغه هنرونه د خوږې شیبې د خوږې شپې د پښتنو زړونو نظاره وایي هغې ته ډالۍ کوئ خوشحاله اوسئ زه به درې څلور شعر ووایم کیدای شي همدومره وي یو یاد به پاتې شي که د ملګرو نامې اخلم ټول د ستاینې دي سره شریکم ژوند دی سره شریکم کار دی په یو بل پوهېږو یو بل سره نږدې یو ټول خواږه دي ټول ښکلي دي که لوی دي که واړه دي ټول د خوشحاله وي عمران زه به څه ووایم سفرونه دي لارې دي چې سره یاد شو هغه د سره شریک کړمه چې رغېږي نه پخواني شعرونه به ووایم رغېږي نه سینه کې مو زخمونه داسې دي شبیر جان دی مو واوري خیر رغېږي نه سینه کې مو زخمونه داسې دي څه ښکلي داسې دي څه زموږ زړونه داسې دي رغېږي نه سینه کې مو زخمونه داسې دي څه ښکلي داسې دي څه زموږ زړونه داسې دي او دې کلي په خلکو د پیریانو سوری شوي شاهنواز خانه د دې کلي په خلکو د پیریانو سوری شوي د دې کلي د خلکو ګمانونه داسې دي د دې کلي په خلکو د پیریانو سوری شوي د دې کلي د خلکو ګمانونه داسې دي او د زړه په کورکي کې مکتب را باندې پرانیست د زړه په کورکي کې مکتب را باندې پرانیست د ښکلو د نازونو کتابونه داسې دي د زړه په کورکي کې مکتب را باندې پرانیست د ښکلو د نازونو کتابونه داسې دي او دعا کې یو څه غواړي په سجده کې بل څه ګوري دعا کې یو څه غواړي په سجده کې بل څه ګوري د دې دور د خلکو ایمانونه داسې دي یو څه غواړي په سجده کې بل څه ګوري د دې دور د خلکو ایمانونه داسې دي او اتله په دې ښار کې سړی ژوند باندې ستومان شي اتله په دې ښار کې سړی ژوند باندې ستومان شي اتله په دې ښار کې نفرتونه داسې دي رغېږي نه سینه کې مو زخمونه داسې دي څه ښکلي داسې دي څه زموږ زړونه داسې دي ټول خوشحاله اوسئ ټول اباد اوسئ ستاسو نه ډېر زیاته مننه